د خبریال ډاټ کام لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو ښې چارې میرویس افغان یم د لوبغالي نه د کرکټ د لوبغالي نه د لیډز نه در سره ملګري به را رسېږي هغوی به معلومات درکوي خو موږ نن لږ وختي راغلي یو او افغان اتلان لګیا دي تمرینونه کوي د لوبې لپاره تیاریانې روانې دي ګراوند کې افغانان منډې وهي او اتلانو نن ژمنه کړې ده بیا یو ځل چې لوبه به راته ګټي راتېرېدم پر لارې باندې د آی سی سی اپل هم راته راکړ وایي دا در سره واخلئ تر ټولو په زړه پورې خبره څه ده زړه پورې خبره دا ده چې د افغان اتلانو له برکته د افغانستان د کرکټ د برکته شاوخوا د افغانستان بیرغونه ولاړ دي د افغانستان بیرغ به اوس دلته پورته کېږي د افغانستان ملي ترانه به غږول کېږي او بهر چې کله تاسو وګورئ یو قسم د شورماشور ماحول وي ډېر خوند کوي چې کله د افغانستان بیرغ د دې وطن د اوسېدونکو په لاس کې وي او هغوی پلوري خرڅوي یې پر خلکو باندې سیالي واخلئ یا د افغانستان شټونه وي یا واړه بیرغونه وي یا غټ وي یا غټې ډېر غټ غټ بیرغونه وي دا یو ډول احساس لري دغه احساس چې دی دا ډېر زیات خوندور دی او د دې احساس خوند به هر خلک کتلی شي زما دپاره په زړه پورې دا ده کله چې به موږ پخوا بهر دنیا ته تلو چې چاته وګورو افغانستان نو هغه به ولا طالبان افغانستان ولا ټروریزم افغانستان ولا بم بلاست افغانستان ولا بلا بلا خو نن چې موږ چاته وایو چې افغانستان زه نن راتلم د کندهاري غاړه مې اغوستې ده خوند یې راکوه اکثره خلک دلته د جشن په څیر باندې راځي نو دا خلک وایي چې دا د کوم ځای لباس هو دا د افغانستان لباس دی تاسو افغانستان ریپرزنټوئ ځکه نن چې د چا سره زموږ لوبه د هغه ویسټ انډیز دی تورپوستي دي هغوی د هغوی سره زموږ د هغوی پارک کې خلک په دې باندې لورایه پوهېږي چې دا خلک چې راځي دا د دغه ټیم سپورټرز دي نو د افغانستان د ټیم دپاره دعا وکړئ ټاسک لا تر اوسه یا پچه تر اوسه پورې نه ده لوېدلې وروسته به لوېږي ماښام زه ما ځینې لوبغاړي ولیدل د هغوی سره مې خبرې وکولې دا ډول د لوبې دپاره ډېر دا ډول د تېرې لوبې درد پر تېر شوی و صحیح ده دا درد پر تاسو پر موږ پر ټولو پر هر کس باندې جلا جلا تېر شو خو پر افغان اتلانو دا درد لږ ډېر زیات توند تېر شوی و وجه یې څه وه وجه یې دا وله چې کله څوک لوبه کوي یو لوبغاړي راته ویل چې زما زړه په هغه ورځ په ګراوند کې ونه درېده بله ورځ به بیا ونه درېږي ول زما د زړه درزا ما په خپلو غوږو اورېده خو څه مو کړي وای همدومره بتوانو همدومره کېدلی شوی او لوبه د یو چا به ګټله خلکو رانه وګټله نو زه یوه خبره کول غواړم هغه دا ده چې افغان اتلان مشق کوي ویستایي کله چې هغوی د ستاینې غږ اوري دلته راغلي وي ډېرې سلیبریټیانې راغلي وي ماښام موږ ولیدلې د افغانستان د افغان وطن هغه مشهورې څېرې زه نه غواړم نومونه یې واخلم راغلي ول خلکو ولیدل د هغه ګټه دا وله چې دوی د دوی د ستایلو لپاره دوی ته یوه انرژي ورکوله دوی ته یو قوت ورکاوه نو بیا دا خلک خو بل شي ته ضرورت نه لري ستاسو دعا ته ضرورت لري او ستاسو ومینې ته ضرورت لري البته شکنځل زموږ دود نه دی موږ پر دې باندې لیکل هم کړي دي ویډیوګانې مو هم خپلې کړي دي بیا به یې خپروو دا ځوانان لګیا دي نږدې دي دوی به اوس خو ساتیرۍ کوي د خپله ځان سره د خپلو ملګرو سره وروسته به دوی دا ساتیرۍ یا دا بازي یا دا لوبه له نورو سره کوي غټ غټ خلک دې خدای دې پسند کوي چې لوبه ترې راوګټي او کله چې د دوی ډاډ ته وکتل چې ډاډ یې ډېر مهم دی دوی ډېر ډاډمن دي زه انشاءالله خدای مهربانه دی دا لوبه به ګټو ځکه ویسټ انډیز ته موږ په بیا ماتې ورکړې ده زموږ ټیم له ویسټ انډیز نه لوبه په بیا ګټلې ده نو نن مو هم دا تمه ده چې لوبه به راته ګټي که خدای کول نه بې لویه خدای
یوه خبره دا دا افغانان ټول په ګراوند کې تر اوسه پورې سړی نه پوهېږي چې څوک به راځي خو امکان لري همیشه چې په ټیم کې به یو دوه کسان بدلیږي یو دوه کسان کېدای شي تر ډېره موده پورې بدل وي وروسته به دا پچه ولویږي بیا به دا سکواډ اعلان شي او وبه وویل شي چې یاره څه خبره ده نو کامنټس که تاسو کړي وي زه نه وینم او زموږ خلکو بېل هغه ځینې به پکې ښکنځل کوي ستاسو بلا دې واخلي ځکه کوم کس دې کیمره نیولې ده هغوی خاندي په بریتو کې صحیح ده تاسو به یا په ټیم باندې اناک وهلی وي یا به مو ټوکه پر کړې وي یا به مو ټیم خوښ وي یا به مو نه وي مسله دا ده ته پر کور ناست دی کله چې ته د افغان لوبغاړو ګوتې وګورې چې هغه په وینو سرې او ټوټه ټوټه دي خوږ دی کله چې ته د افغان لوبغاړو د وجود برخې وګورې چې دا توپونه ورباندې لګېدلي دي او تک شنه دي کله چې ته د افغان لوبغاړي هغه جذبه وګورې چې دی لوبېږي بیا به تا ته پته ولګي د سیر نه څوک وتېږي خو اوس ته ځکه نه پوهېږې ستا څنګ والی دی چای درته پرتې دي ټلویزیون ته ناست یې غوسه بم کوې بله ورځ هم ما دا خبره کړې خپل خور باندې یا پر خپله مېرمن باندې یا پر بل باندې کوچني باندې یا نارې مه وایي لوبه ده نه دغه سره لمر کې چې نن دغه سره لمر کې چې نن دلته لوبه کېږي هغوی د دې لوبې دپاره په ډېر لوی تکلیف باندې په ډېر لوی دغه باندې جنجال باندې په ډېر لوی مشکل باندې تر دې ځایه را رسېدلي دي او را رسېږي زموږ بل همکار څه چغاره یې وکړي زموږ بل همکار مصور کوچی به د ګراوند د باندې په شیبو کې تاسو سره راځي ستاسو سره به مخامخ کېږي وروستۍ لوبه ده کوشش مو دا روان دی زه به یو دغه در سره وکړم یو کار وکړم ته مو وبخښئ دا